السلام علیکم ډیوال د نګر مې ته په خیر راغلی په کیمرا کې بدن موږ هوم ټیب وایو په هوم ټیب کې چې کوم اپشن دی کوم کمانډ دی نو بدا وایو چې کله موږ په هوم ټیب باندې کلیک والو نو دلته زموږ سره دغه درې بټنز راشي دې ایریا ته موږ کویک نیویګیشن ټیب وایو په دې کې دغه درې ټیب لګېدلي یو ډیزاین ټمپلیټ او کینوا ای آی دې نه لاندې دغه سرچ بار دی سرچ بار نه چې لاندې کوم آیکن په نظر راځي دې ته کویک اکسس بټن وایي او لاندې دې ایریا کې موږ سره ریسنټ ډیزاین ښکاري یعنی په کوم ډیزاین باندې چې موږ اوس کار کړی هغه دلته کې موږ شو کیږي چې کله موږ په یو ډیزاین باندې کلیک کوو نو دلته د سرچ بار سره څلور فلټرز هم راشي دې کې اوس موږ خپل ډیزاین سرچ کولی شو یعنی په کینوا کې چې موږ کوم ایمیج جوړ کړی کوم لوګو جوړ کړی کوم فولډر یا ویډیو جوړ کړی هغه دلته موږ سرچ کولی شو سمپلی دا هغه ایمیج د ویډیو یا د فولډر نوم دلته موږ ولیکو او هغه دلته موږ سره په دې ریسنټ ډیزاین ایریا کې راشي لکه د مثال په توګه باندې کې ذکر کوم چې باینانس نو د باینانس په نوم باندې چې ما څومره ویډیوګانې جوړې کړي ایمیج جوړ کړي هغه ما سره دلته شو کېږي دغه یو یوټیوب تمنیل ما جوړ کړی د باینانس نوم مې ورکړی نو دلته کې موږ سره شو دې نه علاوه دې ته موږ فلټر هم لګولی شو په دې ټایپ فلټر باندې چې موږ کله کلیک کوو ډیزاین فلټر ولګو نو موږ سره به ټوټل ډیزاین راځي برانډ ټمپلیټ ایمیج فولډر او ویډیو وغیره کله په دې باندې زه اوس د ویډیو فلټر ولګوم نو د کینوا کې چې څومره ویډیو ما جوړې کړي هغه به دلته کې موږ سره شو کېږي دې نه علاوه دې سره خواته بل یو فلټر دی کیټګري دی نو زموږ کیټګري سلیکټ کولی شو یعنې که زه انسټاګرام پوسټ باندې کله کلیک والم نو د انسټاګرام ریلیټډ چې ما څومره پوسټونه جوړ کړي هغه به ما سره دلته کې په دې ریسنټ ډیزاینینګ ایریا کې راځي اچھا دې سره خواته بل کوم اپشن چې دی اونر کینوا زموږ سره داسې یو پلیټفارم ده چې په دې کې موږ د ټیم ممبر کار کولی شو یعنې د ټیم پکې کار کولی شو ورک سپیس پکې شیر کولی شو زه تاسو ته وښیم دلته په دې خپل اکاونټ کې دې باندې ما کلیک کړو و دلته کې موږ سره دلته سکول ټیم دی په دې کې 437 کسان پکې دي بل کلاس دی په کې 22 کسان پکې دي دلته کې زما پرسنل اکاونټ هم دی په دې اونر فلټر کې موږ سره درې اپشن دي اني اونر شیر وذ یو او پرسنل اکاونټ ټیک شو کله په اني اونر باندې کلیک کوو په دې کې موږ سره ټوټل ډیزاین راځي یعنی کوم چې تا جوړ کړی او ستا ټیم ممبر جوړ کړی هغه ټوټل ښکاري او شیر ویډیو کې په داسې چې کوم ډیزاین ستا ټیم ممبر جوړ کړی هغه به شو کېږي چې کوم تا جوړ کړی هغه به نه شو کېږي او پرسنل اکاونټ چې کله ته کلیک کړې په دې کې به تا ته هغه ډیزاین مخې ته راځي کوم چې تا جوړ کړي کوم چې ستا ټیم ممبر جوړ کړي هغه به نه شو کېږي دې نه علاوه دې ته موږ د ډیټ فلټر هم لګولی شو چې په کوم ډیټ باندې په کوم ایئر کې تا کوم ډیزاین جوړ کړی هغه دلته نه موږ ورته لګولی شو ټیک ده اچھا دلته بل اپشن چې کوم دی ټمپلیټ نو کینوا موږ ته میلیون اف ټمپلیټس راکوي د کسټمایزیشن لپاره چې کوم ټمپلیټ زموږ خوښ وي هغه موږ بیا دلته نه سلیکټ کوو او کسټمایز کوي او دې سره هم فلټر لګېدلي که د بزنس باندې کلیک کوم د بزنس ریلیټډ چې څومره ټمپلیټس دي هغه ما سره دلته کې شو شي دغه ټمپلیټ به موږ راخیستلی شو کسټمایز کولی شو کسټمایزیشن به موږ وروسته کوو انشاءالله په دې ټیب باندې چې یو ټمپلیټ موږ څنګه کسټمایز کوو اوس فلحال موږ په کینوا په انټرفیس باندې کار کوو چې د کینوا کې کوم ټیب دي کوم کمانډ دي کوم اپشن دي د دې ټرمینالوجي باندې ځان پوه کوو وروسته انشاءالله د ټمپلیټ پراپر کسټمایزیشن زده کوو لوګو ډیزاینینګ تمبنیل ډیزاینینګ انویټیشن کارډ فلایر دا ټول به انشاءالله موږ په دې ټیب باندې وروسته کلاسونه یې کوو بل اپشن دی کینوا ای آی دا د کینوا ډېر زیات پاورفل فیچر دی په 11 مئی 2025 نه پس په کینوا کې د انټیګریشن شوی او کله چې د کینوا ای آی انټیګریشن په کینوا کې شوی دی نو دا ډېر زیات پاورفل ټول دی اوس د پروفیشنل ګرافیک ډیزاین لپاره دا ضروري ده چې هغه د کینوا ایکسپرت وي ځکه چې په کینوا کې ډېر زیات کار موږ ډېر کم ټایم کې کولی شو دا موږ ته د کسټمایزیشن لپاره ټمپلیټ راکوي ایلیمنټ راکوي یو ډریګ اینډ ډراپ انټرفیس دی په کینوا ای آی کې موږ د آرټیفیشل انټیلیجنس لپاره کار کولی شو یعنی کوم کار چې موږ په چیټ جی پی ټي کې کوو په ګوګل جیمینای وغیره کې کوو هغه موږ دلته په کینوا کې هم کولی شو په دې کې موږ ایمیج جوړولی شو ویډیو پکې جوړولی شو ایون د ویب سایټ لپاره په دې کې موږ کوډینګ هم کولی شو ٹھیک شو خو د مثال په توګه باندې په دې کې زه یو شارټ غونډه کې ویډیو جوړوم په دې ویډیو فلټر باندې ما کلیک کوم دلته کې زه پرامپټ لیکم a little boy walks slowly on grass او شکل دلته زه سبمټ کوم او دا ما سره ویډیو جنریټ کی او دا ویډیو مو سره تیار شو په دې چې کله کلیک والم او پلی کوم نو دا مو سره داسې ښکاري ګوره ٹھیک شو دا څومره ښکلي ریزلټ لري دي اچھا دین علاوه په کینوا ای آی کې ته موږ سټایل هم سلیکټ کولی شو
دې ته موږ اسپیکټ ریشو هم سلیکټ کولی شو، یعنې ټیک ټاک دپاره فیسبوک دپاره ته ویډیو جوړونه دلته اسپیکټ ریشو موږ سلیکټ کولی شو. آډیو پکې ایډ کولی شو، فریمینګ سلیکټ کولی شو، لایټینګ فیسیلیټي دا موږ ته هم راکوي. ګوره نو کوم کار چې موږ په چیټ جی پی ټي کوو یا په نور کوم آرټیفیشل انټلیجنس چې کوم ایپ دی پای کې موږ کوو، هغه کار موږ دلته په کینوا اے آی کولی شو. نن موږ په کینوا کې هوم ټیب ډسکس کوو. په هوم ټیب کې چې کوم اپشن کوم کمانډ و هغه مو ویل. را رمالې چې کوم انشاءالله باقي پاتې ټیب باندې کار کوو. Thank you very much.